تښتېدلی امرالله صالح په کوم هیواد کې په کوم ناوړه کارګیر سو؟ په داسې حال کې چې تر څو ورځې وړاندې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کول چې د هیواد څخه نه دی تښتېدلی او نه تښتي بلکې مقاومت کوي، خو اوس یې ځان له هیواده ایستلی او هلته په یو ډېر ناسم کار اخته دی. امرالله صالح اوس په عربي متحده اماراتو کې دی، ځان یې د اشرف غني خواته رسولی دی. نوموړی چې څنګه تللی دی نو د افغانستان څخه د غلا کړو پیسو په ادرس پسې ورغلی او په بانکونو کې منډې وهي، په تمه دی چې د افغانانو څخه د تښتولو میلیونونه ډالر وباسي. د امرالله صالح تازه نشر شوي انځورونه کې ښکاري چې هغه په عربي متحده اماراتو کې دی او هلته یو بانک ته رسېدلی. د یادونې وړ ده چې د افغانستان څخه تللی پخوانی ولسمشر هم په متحده عربي اماراتو کې دی. ډېره مننه چې ویډیو را سره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.